ها تیر ورځ موږ پاراګراف شروع کړی پاراګراف کې مو لیسټونه مخکې وروسته وړل الاین کول سنټر ته لیفت ته رائټ ته جسټیفای کول ټول مو ویل دي پاراګراف سپیسینګ مو ویل لاین سپیسینګ مو ویل کنه ورسره مو رائټ ټو لیفت مو ویل دا اپشن دی باندې موږ لیکل چې د خې خونه کې پښتو لیکل کینو دی سایډ نه بوس لیکل تا خلی او کنه انګلیش کوي نو ته بس نه کوي لیفت نه رائټ ورته واخلي تاسو شارټ کټ د دې لپاره دا کنټرول شیفټ په واسطه باندې هم دا کولای شي لیکلو کوم ډایرکشن چې دا ورته چینج کړي کنټرول شیفټ په واسطه باندې هم څنګه کیږي چینج کیږي نو اوس برا شو مونږه سورټینګ هم وای منظم کول ور ترتیب کول دی لیسټونو کې چې کوم آیټمز دي سره پاراګراف نه سره پاراګراف راځي بل خبره اوس مونږ سره شیډینګ دا change the color behind the selected text paragraph or table cell this is especially useful when you want information or jump off the page د څه لپاره کارول کیږي شیډینګ خو پیژنې شیډو خپل چته وای سورې کنه افرین د دې ځکه لیکم چې سایف آنلاین اکیډمي امید کولو یو تاسو سی وی ان یو ګورئ البته لیکل شي ګوره سایف آنلاین اکیډمي زه غواړم چې دې شیډینګ ورکم دته بیهایند د ټیکست یو کلر ورکم نو راشه دې ته او دې کې وته خاصه کلر ته په خپل خو باندې انتخابول شي چې کوم کلر ستا خو هغه ورته ته کله یو سره تر بل سره پر ټوله واخیستل اسمه لیکل کې به ټوله خلک فرق سیستم سره خو زمون خود باندې پکار کنټرول واي بیرته واپس اندو صحیح شو بل دي کې زمونږ سره چې دي دینه بغیر زمونږ سره چې دي فار مثال زلته دي کوم سی وی غون کې به تاسو داس یاد کړئ لینګویجز ته په کوم ژبه باندې خبرې کولای شي په غواړم یو کلر ورک شیډینګ ته دی په واسطه باندې ورکول شي لږ به ښکته کول دینه تر څو تاسو پرې پوه شئ او دلته ورته صحیح دې طریقې سره تاسو دا اخیستلی شئ یو لاین بل لاین څومره مو چې پکار وي شیډینګ وته نن کوي نن کولی هم شي بله خبره زما سره چې دا په دې کې زه کول ټیکس ولیکم ګوره ایکول رینډ راشم دا او راشم دا او په دې پاراګراف کې ودرېږم ورته یم چې تاسو وکړئ که نه کلر ورکړه ټول پاراګراف زما سره څنګه کلر اخلي هغه ټیکس هایلایټ کول او دا ګوره فرق لري څنګه فرق لري ګوره دا مې دې څه وکړلو شیډینګ مې ورکړلو او دې ټیکس ته ما څه وکړل زه دا هایلایټ کوم ګوره اوس اول خو دا ټول ته سلیکټ کړي څه مې پکار فرق دا پاراګراف زما پکار او دا ته هایلایټ کړه ورته لاین شاته ګورسوم دا هایلایټر باندې کار کوي سیم ټو سیم کوم کتاب کې هم یوز کړی تاسو چې یو مهم پوینټ نوٹ کوئ ځان سره او دا ګور ټول پاراګراف بیهایند چې څومره وی دی یو ورډ شاته څومره وی ټول ماته ټیک کوي ګور دې کې ګور سر ته مرستلو او دا صرف دغه څه په کوم ټیکس زما سره ټیکس هایلایټ کوي موږ سره پورا پاراګراف الاین هر څه وی ټول لتا هایلایټ کوي سره ور خلاص نشو پوه شو یا پس دا خبره وي پکې که زه غواړم دینه خط شاته شیډینګ ختم کم خط لیکل خو ما باندې کولای شي تاسو سلیکشن واخلا کنټرول اس سره ما باندې شي کنټرول اس سره لیفت شي کنټرول ار سره به رائټ شي دا خو تاسو خپل پرې وهیږئ بیا زه ډیزاین در کوم چې دا ډیزاین جوړ کړئ سبا ته به خپل جوړ دی به خپل جوړ دی به خپل لاري او کس بزن خپل ډیزاین نه جوړوي زه ډیزاین در کوم خدا خبرې زموږ سره خواش وي که زه غواړم رنگ ولا خواته کوم بیرته نو کلر ته وراشي او خواته دا کلر دی خو خوسته په خپل خو ځان دا کلر جوړي د دې کې ځان ته په خپل خو باندې کلر هم جوړول شي چې خو است خپل کلر به جوړ کو د سور واله به ورکې زیات دې کلر ته ورش خیر اندورته سټانډرډ کلرز دي چې نور کلر یې غواړي هم شته پکې کوم کلر چې تاسو کړی ورته څونه مزیدار راغله که بولډ کو نور به هم واضح ښکاري دا تاسو غواړئ چې د ټیکس ته بیهایند څه کلر مې ورکړي دی په استعمال نه ورکولای شي بل زما سره بارډرز دي مالک لوکړو دي ته بارډر ورکاو تم ټاپ لاندې وته یو خط ورکا بارډر ولې یو خط خیال دې ورته امیر خان مې لیکل صحیح اوس غواړم چې د لاندې یو د نام بارډر لراشي یو خط لیکل راشي صحیح ده دا برات لا وصل شو ټاپ کې راول دینه پورته کله ټاپ کې ترين راغلو
لیفټ سایډ کې ورسره راولا څه اسمه لیکل کې چې لیفټ کې ورسره بارډر راځي رائټ کې راولا ګور رائټ ته شوم نو بارډر نه خطا یو ځکه بارډر وي ته پر مثال موږ بره بارډر کړای ځدی بارډر عثمان د پکار راشه لاندې کلیک وکړه او نو بارډر یې صحیح ده زوړ دې ټول شاوخوا ټول بارډر واخلي دا باید دا دې تم بارډر ورکوم ټول بارډر واس دې تم بارډر ورکوم شاوخوا ته ګورئ څومره زبردست راغله خیر هم ورته اسې په طریقې سره تاسو کولی شئ چې بارډر ورته ورکړئ بل یو راوچت دی چې بارډر نه ورکوم نو بارډر آل بارډر ټول ته بارډر آوټ سایډ بارډر دا خو دې ته موږ لاینز نه دي اخیستي آوټ سایډ شاوخوا یې ورکړه مابین کې بارډر مو ورکوه چې کله موږ ټیبل ووایو تاسو پته ولګېږي ان سایډ یې ورکړه ان سایډ یې هم شته مابین کې راولئ دا شان ته به تاسو پوه شئ هاریزونټل لاین پکې ډرا کوئ دا پکې ډرا کولی شئ ګوره یو خط زما سره دا مابین کې خط راغلو نو دې ځکه فرض مثال ورته د بیل معلومات لیکم او لاندې بیا پکې بیل معلومات لیکم دا زه پکې لیکلی شم یو لاین بل څنګه کېږي ډرا کېږي ورسره سره دا او هاریزونټل مطلب شانتي را ورسره کنه دا بل زما څه پکار دي So outside then راشي inside all borders to the راشي and the horizontal border draw a table دا چې کله موږ انسرټ ته لاړو او غواړم یو ټیبل جوړ کړم دې لپاره مختلفې طریقې لري یو پکې څه ده ډرا ټیبل ده دا به وایو صحیح ده خو ټیکې سیدي انسرټ مینیو بس موږ نه ډېر زیات وخت واخلي کې موږ ډېر زیات کار کوو دغه زنه ټیبل ډرا کولای شي دې نه راوخل خپل خو خبرن ټیبل ډرا کولای شي دا اپشن مې راوخیستو او غواړم ازیو دانه ټیبل ډرا کوم ځکه ډرا کې دې ځکه ما یو ټیبل په کار ده دا یو ټیبل په کار دا شانتي دی راشي به دا شانتي وشي دې ځکه دې ورسره نمبر راشي دې ځکه دې نیم راشي د لکانو په دې ځکه دې فادر نیم راشي او دې ځکه دې ډیټ راشي پی دې راشي دې ځکه دې ټیچر راشي دې ځکه د اډرس راشي چې هر څه په کار یو ټول ته راوړل شي صحیح اوس دا شان دی اوس بیا ورته لیکره هم ورته دا ګور کلام دا دې ځکه کې خود دا به ونی سي ور سره لیفټ کلیک دیونی ولو او بس ډرای کا دا یو لاین شو بیا دلته کې راغلم چې کې خود دې ځکه دا بل لاین شو بیا مې دې ځکه چې کې خود دا بل کا شو کوم ځکه چې ستاسو دا کې خود یې غزنه ودار راکې دا هم مشو دا مې سره ډرا کول وې صحیح دا به مونږ وایو دا اوس موږ سره ټیبل مینیو نو ټولز دې سره کور اوپن شو ټیبل ټولز چې کوم دی بيخي ټیبل ته مونږ لاړلو چې کله انسرټ ته مونږ راغلو هلته کې ټیبل یو سره مې دی اپشن دته کار وایي دا څنګه کولای شي ټیبل ډرا کړئ اوس دې مابین کې ودرېګا خپل لیکل دی کوا لیکل د پاره هم مونږ وایو چې لیکل به څنګه راولم کوم ځکه باید راشي سره کوم ټیبل چې تاسو کار وی لاړی پاپس کې کار کوي وظیفه دی ولګیدل جاب دی ولګیدل خپل کار دی دا صحیح ته سیلز دي څومره کړی دی هغه ته اوس معلومه وي سیلز څومره شوی دي ګټه دي څومره ده صحیح ده انکم څومره شو او لاس دي څومره شو ټول وایو له ټول لیست جوړه ځان په صحیح یو قسمه ګټه کړی بل څومره کړی سو دې ځکه برابر ټیبل باندې پوه شوي صرف ډرا کول خپل خو ډرا کوي ویو ګریډ لاینز ماته ګریډ لاینز را کا ورته د دې ځکه خو نشته که زرا شم چرته کې داس یو سو سی چې بره خاص تاسو ته ایکسل کې خایم ګریډ لاینز دا زما سره ګریډ لاینز دي وینئ خط باندې چلاته دا ګریډ لاینز دي بل وګورئ تاسو که زرا شم پینټ ته برش یا پینټ کې تاسو ته ګریډ لاینز وخایم ریاضي کتاب چې مول دي سیم ټو سیم هغه شانتي کار کوي دا ګریډ لاینز ویو ترازو او ګریډ لاینز ورمنه انکا دا ګورئ هیڅ اثر نه لري دا چې کله دې پرنٹ پریویو ګورئ هر څه چې زه راواخلم او زه دا پرنٹ کوم ځینو کې دا خط شو دا به راواخلو یو دانه کلر به ورته ورکو داسې به واچوم کنټرول فی پرنټ یو باسم
پرنټ پریویو خو راته وښایه که نه چېرته لاړو فایلو پرنټو صحیح دا بیا پرنټ کېږي نو ورسره دا صرف یو ګریډ ته پته بدلېږي چې باید کوم ځای کې یو شی ډرا کړم اوس بل مې په کار د فار مثال دې ځای کې راشي باید دا څنګه اوسي کوم ځای کې اوسي که نه دا صرف دا ته خاطر باندې دا کار کولی شي دا ګریډ لاینز راوړل ورسره اوسي یا نه اوسي بله خبره زمونږ سره چې دا په دې کې چې شی دي بل زمونږ سره چې بارډر اینډ شیډینګز راځم بارډر زما په کار ده دا چې کله بارډر ته راغلم دا مې اوپن کړل زما سره څو خبرې دي یو ته دا کوم پاراګراف کې چې ولاړ یم دې دپاره بارډر برابروي ټول پیج دپاره بارډر برابروي او که ته شیډینګ ورکول غواړې شیډینګ خو مې اوس درته وویل هغه شیډینګ نه دا اپشن او دا شیډینګ یو شی ده ګوره ما هغه کلر ورکړی زه غواړم چې نه دا کلر دې واخلي صحیح بل به اوس ګورئ تاسو چې به وشي سره دا کلر یې واخیستو دا زما سره شیډینګ و که زه اوس راشم دې ځای کې او غواړم چې دې ته بارډر ورکړم همدا لیکل چې کوم شوي دي دا مې راواخیستو دا قسم ته بارډر مې ورته ورکړلو دا بارډر سټایلز دي تا سره ټول سټایل دي کوم قسم بارډر ورکول ته غواړي کوم قسم واخلم ورته دا واخلم ستاسو واضح په دا واخلم دا مې واخیستو کلر دی بارډر څنګه اوسي اوس که واخلم بلیک به راځي که نه زه ورته وایم چې نه سور به کلر دی واخلي تک سور به شي او دا بارډر زه کوم سایډ ته ورکوم نن یې کوم بیخي بارډر نشته ده شیډو غوندې بارډر ورکړه شاته به کلر غوندې راشي سوری غوندې به راشي ټي ډي بارډر ورکوي کسټم په خپله خوښه یو خواته یو قسم بل خواته بل قسم تی ورته ورکولی شي صحیح ده او بل دې کې راځم بارډر دپاره سایز درته درکوي دې کې خو دا 2 سایز دي که نور تاسو واخلئ کې بیا ډېر سایزونه سره راځي ویني کوم قسم د غواړئ دا شان دې غواړئ نري نري غواړئ کوم قسم د بارډر ستا په کار ده زه ورته وایم چې نه اول سټایل ورته واخله فرض که دا سټایل مې واخیستو ډبل ده او دې ځای کې ورسره فاینټس دغه یو کلر کې دی کې مې ورته وایي چې ټولو خواته بارډر ورکړه او سټایل د بارډر رنګ او د بارډر اندازه نری وي ډبل وي که څنګه راشي دا مې واخیستو په پاراګراف باندې اپلای کوي او په یو پاراګراف باندې اپلای کوم اپشنز کې به نورې خبرې هم وي ټاپ نه څومره وي صحیح ده شیډینګ ورکوي باندې نو څنګه دا کیسې کې هم شته نو زه اوس راشم دا به زه اوکې کړم که نه پوهېږئ بارډر ته ښکاري رنګ یې وګوره سور شو اندازه یې وګوره شاوخوا وګوره ټول څنګه راغلو یو پاراګراف باندې دا اپلای شو دا اوس زموږ سره بارډر بله خبره په دې کې چې دا په بارډر کې زما سره زه غواړم ټول پیج ته بارډر ورکړم ټولې صفحې ته بارډر ورکول غواړم نن مطلب اخوا یې کور نه باکس بارډر مطلب څلور خوا ته بارډر ورکړه دې کې تاسو نور اپشن هم شته ټاپ کې دی وي نور ځایونو کې نه وي باټم کې دی وي لیفټ کې دی وي رائټ کې دی وي ټول صفحه کې خیامه نو غواړم چې صفحې په بر سر کې بارډر وي نور کې نه وي زه ته وایم چې نه ټول کې راشي نو تاسو ټول ورته انتخابوي باید چې ټول راشي پکې دا دی وي دا خاصم شوی دا شوی صحیح ده کنه کومه نه خاطه کې دی ونه خاطه کولای شو لور واړو سره شو خیال ده دلته کې اول سټایل ډیزاین دا ګوره دا خو یو عادي ډیزاین دی ته درکې په دې کې کوم ډیزاین خوښي دا ورته ورکا رنگ د کوم قسم ته خوښ ده هغه رنگ ورته راوخله سیټ رنگ مې پر مثال خوښ ده بل دلته کې راشه آرټس دي ځینې ډیزاین دي ته درکې د ډیزاین کې خوښ تاسو به اکثر زموږ په کې لريانو یو بل ځای لیدلی وي چې موږ شاوخوا ته پیج ته بارډر ورکړی وي نو دلته کې زما فرض کې یو دانه ډیزاین خوښ شو چې هغه کوم ډیزاین خوښیږي د سیمایده کلر پکې شوی وي چې ډېر مزه وکړي خوښ کې پکې له کوم یو صحیح ده کلام والا صحیح دي ټول کلمونه دي راشي دلته کې اوس د کلمونو اندازه ده که زه دا واخلم اوکې کې مې اوس تاسو ته پته ولګېږي څومره غټ غټ راغله صفحې ته مو اوس خیال ده دا شان صفحه تاسو سره جوړېږي اوس غواړم چې نه دا کلمونه دي واړه واړه راشي ډېر ښایسته ډیزاین دي دا به تاسو خپله کار کوئ کور ته چې لاړئ تاسو بارډر یې جوړوئ هم پاراګراف ته هم دا مو کار ده دا به تاسو وکړئ بارډر یې به جوړې کړئ که نه چې بس بیا زه نه پوښتنه وکړم اوس ګوره سایز مې ورته وړوکی کړو څومره ته مې راورسوم 14 ته مې راورساو هول ډاکومنټ دپاره ته دا غواړې چې څومره پیجونه ته اخلې ټولو دپاره یې غواړې
صرف دې سیکشن لپاره غواړي. وعلیکم السلام. ټول سیکشن لپاره غواړي. فرست پیج لپاره یو غواړي، صرف نور کې نه څنګه ته غواړي. زه کوم نه هولډ ډاکومنت لپاره دی که تاسو اخیستلی شئ ښه چې څومره پکاري. اوکې کوم اوس ورته وګورئ. ښایسته شو که نه؟ څومره زبردست بیرته راشه فیس. دا یې نه ده خوښ، بل ډیزاین دې پکار ده. ډرا بارډر دلته کې زه ته چې دا ډیزاین مې نه ده خوښ، کوم ډیزاین دې خوښ ده؟ بس یو دانه مې خوښ ده. کوم یو دې خوښ ده؟ دا یو مې خوښ ده. ډېر ښایسته ډیزاین وګوره. دا یو پیج داسې راکات شوی وي یو خوا یو سایډ یې بلکې ګول وي بلکې هېڅ شی هم نه وي. ډېر ښایسته ډیزاین نه پوهېږم چې څه شو. دا فرضي مثال له بدې د اندازه کمه کړه چې خلوص ښکاره شي. یو ټاپ او بټم کې ده ګوره ښه، نورې خواته شته هم نه خیال هم نه ورته. نورې کې شته هم نه، دا ټاپ کې هم بټم کې، نورې کې نه شته. دا خو چندانې هېڅ ډیزاین نه دی، 20 روپۍ ډیزاین هم نه شو، خوند یې ونه کړو. هسې مو په وخت ضایع کړه. بکس یې کړه او دا راکړه څلور ور سایډ ده ښه. رنګ ورته واخلم کوم بل کلر، کوم دا رنګ صحیح ده، تور صحیح ده که بل کلر واخلو؟ د بانجاني کلر به واخلو او لږ به ورته سایز کم کړو که نه، 15 به یې کوی دی سایز. هول ډاکومنټ اهو دا شو تاسو سره پیج بارډر. څومره یو ښایسته ډیزاین تاسو سره د پیج لپاره جوړېږي وینئ. همدې باندې ټولو باندې به کار وکړئ، هم په ټیکسټ باندې هم شیډینګ باندې. غواړم بل پیج واخلم، کنټرول انټر سره ته بل پیج اخیستلی شئ. کنټرول انټر سره ته بل پیج اخیستلی شئ. ټول پیجز کې ګوره دغه راځي ورسره بارډر. خیال خو مو ده زده مو کو. ښه بل زموږ سره چې دا سټایلز دي، دا لیکل ما واخیستل. زه غواړم دې ته یو سټایل ورکړم. دلته ګوره ما سره مختلف قسمه سټایل دی. دا یو سټایل شو، ابي هیر شیډینګ میډینګ ګوره ختم شو. دا بل سټایل در سره، دا بل سټایل ده، دا بل سټایل ده، دا بل سټایل ده. دا ټایټل دي هیډینګز لپاره ګوره دي الریډي جوړ کړي دي ته مخکې نه. کوم سټایل چې ستا په کار وي هغه پرې اپلای کولی شي. دا سټایل مې په کار هیډینګ 6 پورې بیخي وړوکی ده، هیډینګ 7 بل دې نه پسې وړوکی، هیډینګ 8 به دې نه پسې وړوکی. دا تاسو سره مختلف قسمه سټایل دي. دا سټایل ورکوي ورته، دا سټایل ورته ورکوي. کوم سټایل ورکوي؟ دا ګوره لیست لپاره دا کېږي ښه. بک ټایټل وي دا ورته ورکړه چې شی دي تاسو سره هغه رقم ته اپلای کولی شئ. نو مختلف قسمه سټایل ما سره داسې کې دا سټایل دې که په کار وي ګوره څومره یو ښایسته سټایل جوړېږي. الریډي دوی تا ته ورډ والا جوړ کړي که په کار وي ضرورت شو نو ته ورته یوز کولی شئ. کریټ ا سټایل په خپله خوښه غواړي او دا سټایل ځان سره جوړ کړي او هر ځل بیا هماغه پرې اپلای کوه. زه امیر خان دپاره نه ده، زه یو دانه سټایل جوړول غواړم یا همداشان د ځان دپاره یو سټایل جوړول غواړم. کریټ ا سټایل ته راشه، سټایل نوم ورکړه. فرض مثال ته وایم مای سټایل، زما خپله سټایل زه ځان ته خپله خوښه جوړوم. کامې واخیستو اوکې که چې که دې اوکې کړلو دا سټایل به ګوره تا سره الریډي جوړ شو. خو دا خو به درسره جوړ ده، ما سلیکټ کړی و دا سټایل. اوس که زه راشم او وګورم چې مای سټایل دا دا سټایل ده، زه پرې اپلای کوم دا به ډایرکټ اپلای کېږي بل یو باندې. ته راغلم او ما مای سټایل ته راغلم، زه ورته دا ورکوم نو ماته به دې سټایل ته چینج شي. دا چینج کېږي. اوس که دا ما دې ته هر قسم د رنګ روغن ورکړی، رنګ مې پر مثال سور کړو، ورته بولډ مې کړو، ایټالیک مې کړو، لږ مې دا شانتې غټ واخیستلو، انډرلاین دې هم وي او ایټالیک دې هم وي، دا ټول ما واخیستل. او کلر ډیزاین دا شانتې راشي، جیډین کې دې وي، تاسو په کې دود لپاره یا پورټي دې وي. صحیح ده، پورټي بیسټ ده. دا ډیزاین مې واخیستو که نه. او اوس زه بېرته راځم همدې سټایل باندې رایټ کلیک کوم، ورته وایم درته موډیفای کا، مطلب دې کې تغیرات راول راته څنګه کار وکړه. ته ګوره کولی شي پکې څنګه وکړي، همغه کې رنګ روغن ورته چینج کړي، دا چینج کړي، هر څه چې ته غواړې هغه ته ورته چینج کولی شي. سایز یې څنګه وي ګوره ما خو عادي واخیستو اپلای مې کړلو، ته ورته دا هر څه برابرولی شي. زه به بیا راشم داسې کار به وکړم چې یو نوی ډیزاین به واخلم، دا ډیزاین به زه اپلای کړم. اوس ورته ګوره بارډر به م اخلي، هر څه به ټول اخلي. کریټ ا سټایل چا په نوم باندې، پر مثال بصیر په نوم باندې به زه یو دانه سټایل واخلم او دا ما ګوره الریډي شوی ده. که زه موډیفای کول پکې غواړم، موډیفیکیشن پکې کولی شم، اوس مې چېرته رنګ روغن او ډیزاین او سټایل ته پکې بدلولی شي. نه همدا یې پکار ده، همدا یې پکار ده. اوس که زه چې د بل پیج ته راشم او دلته کې ولیکم چې مسلم اکیډمي،
مې لیکلو مسلم اکیډمي مې ولیکلو زه غواړم دې ته سټایل ورکړم کوم سټایل مې پکار ضرورت نشته زه بیا لیکل کوم ډیزاین ورکوم نه زما خپل سټایل و هماغه راخلم هغه پرې اپلای کوم وګورئ کوم ځای کې د بصیر والا سټایل اوهو یو شی موږ وکړلو هغه صرف هغه ټایټل هغه دپاره په یو ډاکومنټ دپاره موږ وکړو یو ډاکومنټ دپاره که زه همدا سټایل بیرته راواخلم او دا زه موډیفای کړم بصیر والا دلته مې راغله موډیفای مې کړلو او دلته به زه اوس ورته ووایم ګورې ته ماته وایي add style to the gallery ته خو به اډ شي only in this document ګوره سټایل چې ما ورته ورته چې یوازې دې ډاکومنټ دپاره یې کړه که زه ورته وایم چې نه نیو ډاکومنټ بیس دې هم وي اتوماتیکلی اپډیټ کوه راته مطلب چې ما پکې کوم تغیرات اړول هغه راته ورخطا کوه اوس ګوره دا څنګه چې نور کې هم راوړه یوازې دې ډاکومنټ لپاره وړه که نه هر یو لپاره ما هر څه لپاره ورته وویل اوس اوکې کړم چې اوکې مې کړل اوس که زه نوی خو اخلم فایل هم اخلم او زه راشم دې ځای کې لیکم چې مسلم اکیډمي هر څه ټایټل غواړم زما ټایټل ته ضرورت شو ما الریډي ځان د پر یو ډیزاین جوړ کړی کنه ضرورت نشي زه بیا دې ته رنګ ورکوم او ډیزاین نه ما یو نه جوړ کړی چې زیات کاروم ما ډیزاین سمپل دا راخله سلیکټ کا او کوم نه هغه دا کلیک پکا خط یو ګوره ډیزاین یو ګوره سټایل یو ګوره سایز یو ګوره څومره غټ سهولت شو تاسو بل هم ورک مشو شیډینګ میډینګ خو باسي اپلای کوئ بارډر مو اپلای کوئ ټیبل مو جوړوئ او سره به تاسو یو دانه سټایل ځان لپاره جوړوئ باید دلته کې صاف شي ستا سټایل صاف دی ستا سټایل او ستا سټایل بیل دی صحیح کریټ ته چې لاړئ په خپله خوښه باندې ډایرکټ هم جوړولی شئ ګوره بیخي سلیکشن نه اخلم دلته کې ودرېږم ودرېدم اوس غواړم ځان ته یو سټایل جوړ کړم کریټ سټایل ته لاړ شه او دې ځای کې دا موډیفای واخله اول نوم ورته ورکړه دې ځای کې چې کوم نوم دې په کار یا سر او دلته اوس راشه بس زما سایز دی دا شانتي دی وي بولډ دی وي سایز دی دومره راشي رنگ دی کوم شانتي راشي دې کلر کې دی راشي او ټول ډاکومنټس کې دی دا راشي صحیح ده دا به زه اوکې کړم لیکل باید په کوم ځای کې وي سینټر ته کوي دی ډایرکټ راته جسټیفای کوي لاین سپیسینګ ویسینګ ورته ورکوي نه ځان ته خپل سټایل نه جوړ کړي تر څو پاینده کې درته په دار تخوړل شي او زه دلته به راشم اوس دا ما سره شو که زه ورډ بند هم کړم او بیرته واپس راشم بیا هم دا ما سره موجود دی کې ښه دا نه ورکېږي نور دا پکې شول مګر هغه وخت ډېر چې زه ختم کړم اوس که زه دې ځای کې لیکم چې سیف آنلاین اکیډمي اوس دې لپاره زما سټایل پکار ده خو الریډي ما یو سټایل جوړ کړی که نه پرې اپلای کوم سلیکشن واخله راشي سر والا سټایل پرې اپلای کړه ما بیا ته شو رنګ یې وګوره ډیزاین یې وګوره سټایل یې وګوره یو ان پان کې خلک سه اخلاص شو پرې پوه شوي کلیر فارمټینګ دا واخله زه غواړم چې فارمټینګ ختم کړم کلیک وکړه کلیر فارمټینګ سریکل ور غیر دی ورکړی بیرته ختم شو نارمل ته به واوړي کوم ډیزاین ستا نه وي په کار خو وخت نه شو او اپلای سټایل ته غواړي سټایل پرې اپلای کړي دیزنم کولای شي که تا کوم سټایل نه ګوره جوړ وي یا سر والا غواړي بل یې غواړي ته دیزنم پرې اپلای کولای شي هیډینګ میډینګ تاسو سره ګورئ مینیو اوپن کېږي دا به الریډي ځای کې موجود ته بس لیکل کوه کار کوه صرف یو باکس اوپن کړلو یو دانه د فرض مثال یا سر والا زه پرې اپلای کوم یا سر والا مې واخیستو دا مې تیار راوړل یو څه باندې دا مې سلیکشن واخیستو اوس زه غواړم چې سر والا پرې اپلای کړم بصیر والا بصیر او دا د ګور ډایرکټ اپلای شو په دې کې موډیفیکیشن کې کلیک وکړه موډیفیکیشن پرې کولای شي صحیح دا تاسو پرې کې کول دا تاسو سره موجود دي چې لیکل کې خپل کار کوه صرف دې ذکر راځي او سټایل ته خو ډایرکټ سټایل ورته ورکولای شي بل زما سره پاینټ دا ورډ کې زما سره شي دی فایند کول دي تو غواړي یو ورډ په ټیکس کې پیدا کړي بس تک نور وایي پوه شوې څه کار چې وکړي دی کې زده یې کړه تدریب ورته بیا ووایم